السلام علیکم ما خو مخکې نه کار وکړو مایک مې هم ګزار کړو بچه دا شګړه ولګوه زه کم ځای دی صحیح دی ځه عزیر ته د واده مبارکي وایم او ما اورېدلی وی سړي چې واده نه واده د ګڼه شپه باندې وي سړي کې څه نه څه ډیفیکټ راځي نو ګورم چې ده کې څه ډیفیکټ راغلی دی لکه ویې ګورم سرکټ یې مکمل شات دی د یو کور خوا کې چې اډه چې وکړې نو هغه کوره مالک چې ډېر زیات په تادۍ کې راووتو سم کار و چې راووتو کسان داسې ولاړ وي ګوره یاره تاسو ډزې وکړې ستاسو داسې و ستاسو هغه کس ورته یاره ما وایي خیر دی بس دا خو هلکان دي وایي ډزې نه که نه وایي د دوی د لاسه وایي زما د غوا بلډ پرېشر ختې و ښځې مې ټول پړې وشتول یو دوه کسانو د منډې زتو نو بس چې کله منډه والېده بس یو ګټلې ده میډیا والا راغی مایک ورته نیولی هلکه وایي ته راته دا ووایه چې تا څنګه دا منډه وګټله وایي دونه لرې دی سړی پرېښه وه ته وایي نور خبر نه یم خو دې کلیوالو ته وایي چې دا سپي تړي وه یو کس مې بوتلی و ډاکټر له نو بس هغه ټایم کې په هغه دړ و ډېر زیات ګډ وډ و نه ډاکټر ورته وایي چې تا له څه چل دی وایي رجي ما نه په تشو امتیازو کې ایک ځي د یو کس جینۍ خوښه وه نو هغه یې ته ایسته بل چاله ورکړه نو چې بل چاله یې ورکړله نو بیا چې کله د هغې ډولۍ وه د هلک به سره ایسته ډولۍ کې هم تللی و چې د هغې مخې راتلو کم ډرایور سره ناست و نو هغه د خفګان ټاپې ولګولې خو د ملکان را کوزېدل نو هغه هم ژړلي چې اوس ډرایور هم په جلا شوی دی اوس یو بل ته ګوري و ژاړي نو د ډرایور ته وایي چې ته ولې ژاړې وه ته وایي ته ولې ژاړې وایي زما نه خو جینۍ واده شوه ته ولې ژاړې وایي ما ته بریک پیل شوی یو کس په لار روان و نو بل کس سره پړی لاس کې ولید نو نږدې شو ورته وایي چې ایلی خرڅوم ورته وایي او خرڅوم وایي په څو ده وایي په 500 روپۍ باندې وایي یاره دونه ګران دور دی دونه ګراني دی تیله بیله په 500 روپۍ باندې چې ایلی خرڅوه ورته وایي یاره وایي چې نه شی دی ګارنټي نشته خو یې بوځي کېدی شي غپارې شروع دي یو کس د جینۍ خوا له تللی و ملاقات له نو په دروازه کې ولاړ له ساعت په ساعت ورته وایي لږه راښکاره شي چې دې وینم زه ځمه او ورته وایي کور کې مې پلار دی که نه دا ورته وایي لږه شان راښکاره شه وایي زه ځم تادي مې ده که نه هغه د ګینې پلار اواز وکړو بچیه څوک دي زه درلم دی وایي وظیفه راوړی خدای مو وکړه ښه راځو خپل پن ته اوازونه به درته وکړم کسان هم ډېر دی او ټایم هم کم دی پہلا آواز دے اردو گانا دے جنہیں چھے ہم لاکھ چھپائے پیار مگر ہم لاکھ چھپائے پیار مگر دنیا کو پتہ چل جائے گا لیکن چپ چپ کے ملنے سے لیکن چپ چپ کے ملنے سے ملنے کا مزہ تو آئے گا مننه بیا دا موټو پتلو دي نن سبا دا کارټون دی د ماشومانو به کتلي ما په خپله کتلي نه دي خو اواز مې اورېدلی دی او نومونه هم نه راځي چې د کم یو پکې نوم دی خو یو دوه قسمه اواز مې تراجمت کړی دی هغې کې یو وایي چې ارے موټو بھیا یہ تم کیا کر رہے ہو ارے سر میں بہت کچھ کر رہا ہوں لیکن کچھ ہو نہیں رہا بیا بل جلاد خان نوم دی تاسو به پیژنئ هم نن سبا ډېر زیات وایرل دی هغه وایي چې الک روریا دی الک لا خو مو واده وکړه خو ګوره دې پیري لا پامه مه نظر ساتې غریبي خو کابو د سکوټر نه غورځولی ومه داسې اسکالیټر یې ورله ورکولې ما یې کابوی مړ کړی ومه ضروري واده دی او صرف دا واده پکې ویم ضروري بس د دې شپې نه خو د الله مالي شه بیا بابوجي دی ورسره هغه پخه ده او هغه ورسره هغه حافظ دی بابوجي وایي چې
هلکه بابوجي ډېر زیات دی ناوخته خو ځان ورسوه په سټاپ باندې درنه چا مخکې ځای نه یې میرلی چې ورښکاره شي نو هلته پاخه وه هغه حافظ ولاړ وي او خو دوی خو رانه زګی میرلی دی ولې که بابوجي ګوته ورسره کومه د دې حافظ خو هسې نظر نه لګي د حافظ وایي هلکه بس نشته راشه څه ورته وخوره وږی شوې نو چې کله دې ځای له راشي نو د حافظ خوا دې خوا کوي بس ته ور مخامخ کې پخه ورته وایي بابوجي دا څه کې اوس دی په ګاډي وې ته اوس دې پخې ته وګوره پخې ستا پکې څه کار دی نو دا پخه د حافظ د لاس نه ونیسي ایسته هغه بس ته وخېږي نو دا ورته وایي پخې د حافظ دې میړه دی چې داسې همدردي دې ورته جوړه کړې ده بیا چې کوم دی خرش فرش دی جرلنډو دی ورسره چاره ده هغه وایي چې جرلنډو وایي چې خرش پرش پروګرام توله دی هغه لیپکاټر ماما دې را وغواړه دا دی راغی ورخېږي ورګزار نشه لکه خیال کوه خپه پکې ټینګه کا چې کله په الوتو شي هغه لیپکاټر ماما نو دا جرلنډو وایي چې او کنه پاسه وه او چې کله بیا بر وخېږي نو د هغې زګي نه اواز وکړي هله لاندې وګوره تاج لګیا دی هغه نه مرېږي یو اواز به بل وکړمه باقي مو ماریم خوب ده عنایت الرحمن عنایت په اواز مې لږه ټرای کړې ده هغه څه داسې دی چې ماته پته نه چې سوراله پکار دي ستا د خولې جوټه اوبه راله پکار دي ستا د وصل انتظار د ناروغېږم ستا د وصل انتظار د ناروغېږم ستا د مړو سترګو کاته راله پکار دي ستا د مړو سترګو کاته راله پکار دي ستا د خولې جوټه اوبه راله پکار دي اخري اواز کوم د شاهرخ خان بابا هغه ته کوم هغه به په ټلیفون کال کې به راغونډې کړو چې السلام علیکم دادا وعلیکم سلام سرکوزیه څنګه چل دی تو خو ګورې بیخي نه ښکارې نو اوس دادا چې د اوبو ته دې رالیږلي وو خامخا نه ښکارې ما نو سرکوزیه ما درته وي چې هغه سورې موبلیل را دغه ولیږه نو بیا به راته پکې ښکارې اوس تا خو تېرې نظر نه لګېدو شوې چې سورې موبایل راله راولېږه نو ته د هغې د استعمالې بیا نور نیم خبر خو دې مور دې وي راویلېږه نو څه وسه ده وکړمه واده خبرې ورته ده وکړه ورکولیا السلام علیکم زیا وعلیکم سلام ورسته خو بیا ډېر بنجر دي هغه څه وکړم ټوله ورځ کارونه ښه سړی مې واچاوده نور یې هغه ولیدم چې څه کار روزګار کوي که نه هغه چې هغه خو ته داسې لازمینه درته کړی خو د کار روزګار نه ده چې هغه شګڼې ده وله رالېږلی چې ګوته به پرې راکاږي بچیا بله ورځ ورغلم چې په دې کمره کې چې مې وکته چې په دې شپې دا ګوته داسې بره راښکله د دنیا به پکې ټوله بره راغله خبرې ورسره وکړه راله سر ته مې ودرېده ورکولیا السلام علیکم وعلیکم سلام سړي دې ودېږي نشته نو مشرانو د مخې راشي ګپ شپ لګي چېړ دی لاړی شه راغلم صاحب ته اوس وایي نو اوس یې اوس خو دې وخپلې شرمېږم بس دا یو اواز کومه ټیم کم دی د شاهرخ خان چې پتہ ہے دنیا میں بہت سے گروہ رہتے ہیں مگر ان سب میں انسان بہت زیادہ خود غرض ہے ارے سائلنٹ نہیں ہونے کا بالکل نہیں
अरे किरण, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, कसूर तो सारा मेरा है ना। मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें जाना, पागल मैं ही था। अब सारा सब कुछ मैं उठाऊंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अल्लाह का मान।